से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वर्ड प्रोग्राम तराज़म او نن زمون په ورډ پروګرام کې نوې ټیب شروع کیږي قاری سے هم سره ریفرنس ټیب د څه شی دی ریفرنس ټیب دی د ریفرنس ټیب لنډ دار کړه alt plus s څه شی دی قاری سے alt plus s ځکه alt plus s هم ډایرکټ وزو ریفرنس ټیب تلاش کنټرول انټر سره مې دویمه صفه واخیسته قاری سے او دویمه صفحه کې زه اوس عنوانونه لیکم نو ریفرنس ټیب کې ټول اول موږ سره ټیبل اف کنټینټس دی د فهرست لپاره استعمالیږي بل ان نوٹ او پر نوٹ د قاری سے دا چې صفحه په اخره کې تسلی کې قاری سے کنه هغه ته پټ نوٹ ورته وایي قاری سے او بیا چې د کتاب په اخره کې تسلی کوم هغه ته بیا ان نوٹ وایي قاری سے څه ورته وایي ان نوٹ بل سایټیشن اینڈ بیبلیوګرافي دی قاری سے سیټیشن او بیبلیوګرافي کتاب کې استعمالي کې مثلا دا کتاب چالي کړي دی او تر سو دی مکمل کیپشن ټول د کتاب مربوط خبرې نو زه به شروع کما د یو هډینګ عنوان وولې کوم قاری صاحب عنوان مثلا مسرول کو افغان ما سپورت په نوم باندې یو عنوان ولیکو قاری صاحب نو عنوان وولې کوم کنټرول الټ 1 سره مې سوړل قاری صاحب heading 1 में को control alt 1 सर में दा heading 1 को is equal to rain bracket शुरू bracket 1 सर में दा लिखना होगा مثلا ز سپورت په نوم باندې زما یو عنوان دی هغه ته ما لیکنه وکړه دویم نمبر زما ته چې کوم عنوان دی هغه موږ سره ود یا زرا زما دی اول نمبر چې موږ سره کرکټ په نوم باندې دی دغه ز فرعي عنوان ورکوم کار سي څه فرعي عنوان نه لکه زور د لیکم کار سي کرکټ څه شي کرکټ سپورت کې موږ سره کرکټ هم راځي کار سي نو کنټرول alt 2 سره مې دا heading 2 کار سي is equal to rain bracket شروع bracket بند بل ماولی کو قاری سے فوٹبال سبھی ولیکل فوٹبال کنٹرول alt 2 سره مې دامو heading 2 قاری سے is equal to rain bracket شروع bracket بند سره مې تم لیکنه وکړه بیر ازما او دې پر د ویدر انفارمیشن ورکوم څه شي د ویدر یعنی د هوا باره کې معلومات ورکوم کنټرول alt 1 سره مې دا heading 1 کو is equal to rain bracket شروع bracket بند سره مې دې لیکنه وکړه را پښم بل یو عنوان مزور کوم مثلا ما ولیکل افغانستان سمې ولیکل کاری سے افغانستان او دا مم کنټرول alt 1 سره څه شی کو heading 1 مې کو کاری سے دې مم لیکنه خډيرا وکړه ورپسې دویم نمبر زو پروینس په نوم باندې یو عنوان لیکم پروینس ته چې کتابونه لیکل سي عنوانونه سره یې کنه کنټرول alt 2 سره مې دا دویم نمبر عنوان کو د افغانستان وطن دا دویم نمبر عنوان دی از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند ورپسې راځم قاری صاحب دریم نمبر چې زمون سره دا پروینس شو نور تم ډیسټریکټ یا زه راځم کیپټل لیکم قاری صاحب څه شي لیکم مثلا مو لیکل کیپټل اف پروینس capital of province अदामी कंट्रोल alt 3 जरा द्रयम عنوان को कारी से is equal to rain bracket शुरू bracket बंद सलोरम नंबर عنوان में को कारी से डिस्ट्रिक्ट सभी क्रल कारी से डिस्ट्रिक्ट दमो सर सवाल है कंट्रोल alt 4 पे जो हम कारी से हम सर कारो न कई मुझे पर आजमा रेफरेंस की دا ټیکست تا هم زدل تم درې لیولې دي برابر شو هوم ټیب ته هوم ټیب د هډینګ پوربو پیو په نوم سره سلورم عنوان خپل واخ از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ بندل د ما اخلي خالي سي وزیر اوړلې شو ورسته تا وایم په دا زما عنوان نشو کاری څه شو دا زما عنوان نشو اخره کې بخیر د یو بل عنوان ورکم نو دا زما د افغانستان باره کې بل مثلا زو د یو دغه ورکو مثلا د یو بل عنوان عام ورکو عام عنوان هغه سره د وار په نوم باندې وار څه دوی خاري صاحب جنگ ته وي کنټرول alt 1 سره مې د تم لیکنه وکړه بدا د ما عنوانونه شو ما یو کتابو مکمل کو اوس زه غواړم چې د خپل کتاب له فهرست راوړم سوال راوړم خاري صاحب فهرست نو دې لپاره براشم فهرست خلک د اوله سبق یا په دویمه سبق کې دغه یو اوله سبق هو د کتاب باره کې څه شی وي
کتاب د ټایټل باره کې د چاپ باره کې معلومات دا کتاب دومره ټوکه چاپ شو په دې نوي کال کې چاپ شو دغه بیا ورپسې دویمه صفحه کې څه شی وي قاري صاحب ډالۍ مالۍ وي ډالۍ چا ته ډالۍ کوي بله صفحه کې بیا وي قاري صاحب سریزه وي ښه د سریزې نه مخکې ټیبل آف کنټینټس وي خو فرض کړه دا ما د ټیبل آف کنټینټس صفحه ده نو ټیبل آف کنټینټس صفحه کې به زه ودرېږم قاري صاحب ریفرنس ته به راشم او په ریفرنس کې به ټیبل آف کنټینټس باندې کلیک وکړم او په دې باندې به کلیک وکړم نو موږ سره به ټیبل آف کنټینټس موږ سره راشي قاري صاحب ګوره کنټینټس وایي فهرست ته سپورټ وایي تا سره په دویمه صفحه کې دی کرکټ دا موږ سره دویم عنوان دی دا سره په دویمه صفحه کې دی فوټبال موږ سره په دریمه صفحه کې دی ویدر موږ سره په څلورمه صفحه کې دی افغانستان دا موږ سره په څلورمه صفحه کې دی پرووینس دویم عنوان دی دا په پنځمه صفحه کې دی کیپټل موږ سره څه شی دی قاري صاحب دا موږ سره کیپټل اف پرووینس موږ سره شپږم صفحه کې دی دلته موږ سره څلورم عنوان نه دی شو کړی قاري صاحب خیال شته موږ چې ډسټریکټ لیکلی و څلورم عنوان و نو زه به راشم ټیبل اف کنټینټس ته دلته به کسټم ټیبل اف کنټینټس ته راشم او دا به څلور کم او دا به اوکې ما ته وایي آیا ته غواړئ چې دغه ریپلیس کړي دا ټیبل اف کنټینټ وته یم یس نو ډسټریکټ هم پکې راغی چې ډسټریکټ موږ سره څلورم نمبر عنوان شو قاري صاحب دا خو په دې اول نمبر کې خبرې وي ورته هم دا اول نمبر عنوان ما د څه که به دا ما دا ریموو کړه دا ټیبل اف کنټینټس ما ته ریموو کړه دویم نمبر زه غواړم نو چې په دې باندې کلیک وکړم دا ما ته هماغه ټیبل اف کنټینټس راکوي خو په دې کې فرق څه شی دی دلته ټیبل اف کنټینټس راکوي او پاس موږ سره صرف د کنټینټس کلمه ذکر ده دا به دې کې خبرې وي دې کې موږ سره هغه څلورم نمبر عنوان نه راکوي دا اوکې کا دا ریپلیس کا دلته موږ سره ډسټریکټ موږ باندې راغلی څلورم نمبر عنوان موږ سره راکړي راشم ټیبل اف کنټینټس ته دا ریموو کوم کنټرول ان سره مې بل ډاکومنټ 2 اخیستو قاري صاحب ریفرنس ته راغلم دریم نمبر چې موږ سره کوم چیک دی مینول ټیبل نو چې په دې باندې کلیک وکړم قاري صاحب زه په خپله خوښه باندې څه کولی شم اول عنوانونه ولیکه هغې عنوانونو ته مثلا زه بیا لاندې لیکنه کوم نو زه ته یم اول عنوان ما سره څه شی اول عنوان ما سره دی what is computer څه شی دی او ورته دا ما سره په څویمه صفحه کې دی قاري صاحب دا ما سره د پنځمې صفحې نه شروع کېږي دویم نمبر زه ورته یم چې what is سافټویر څه شی دی دا مثلا زما څه شی شو دویم نمبر عنوان شو دا مثلا ما سره په اوومه صفحه کې راغی دغه شان سافټویر خو ما غلط لیکلی سافټویر صحیح شو قاري صاحب سافټویر شو دا سافټویر صحیح شو دریم نمبر زه ورته یم what is هارډویر څه شی دی قاري صاحب هارډویر دا مثلا په لسمه صفحه کې دی بس عنوانونه دي قاري صاحب نو څه ته ورکوي په خپله خوښه باندې ورکولی شي ته زما مینول نه دی په کار داسې څوک نه کوي زه هماغه خپله سړی دغه ته راځم دا په دې دریو کې خبرې وي مور ټیبل اف کنټینټس فرام office.com نو آنلاین کنټینټ اویلیبل موږ سره اوس آنلاین کنټینټ خو ځکه اویلیبل نه دي چې انټرنیټ خامار نشته دی کسټم ټیبل اف کنټینټس باندې به کلیک وکړم قاري صاحب او بیا دا به اوکې کړم نو ډایرکټ موږ سره کسټم ټیبل اف کنټینټس راغی چې دلته نن پاس لیکنه نشته دی قاري صاحب هېڅ هم پکې نشته دی ته په خپله خوښه دلته څه کولی شي مثلا دلته دا څه کوم یو پرې ریموو کوم ریفرنس ته به راشم ټیبل اف کنټینټس کې به دا ریموو کړم کنټرول ای سره به دا مینس ته کوم دلته به ورته ولیکم کنټینټس څه مې ورته ولیکل قاري صاحب کنټینټس انتخاب کا قاری سے ہوم پر راشو ورته دا ما د څه کا ساده ټیکسټ دی انډرلاین ترې ختم نو مثلا دلته ودرېدم قاری سے ډبل کلیک سره اوس ټیبل اف کنټینټس راوړه نو ریفرنس ته راشه ټیبل اف کنټینټس کې کسټم ټیبل اف کنټینټس اوکې که نو بله سره خپل باندې ټیبل اف کنټینټس راشي قاری سے دا هم سره لینک هم لري څه لري لینک مثلا زه څه کوم زه یم زه افغانستان ته ځم کنټرول ونیسه قاري صاحب افغانستان باندې کلیک وکړه سیدې افغانستان ته راوستل دا موږ سره لینک لري قاري صاحب او دې خوا راشه دغه موږ سره لینک لري
د پیج نمبر ورته موم صفحه د بوزه د وار بنوم باندې شي دا بس په دې باندې کلیک وکړه وار ته راوستل بیا راځم قاری صاحب دا څه کوم ورته دا ټیبل اف کنټینټس ما خسته دی شو پیج نمبر چې دا چک موږ سره اون وی پیج نمبر مونږ ته خای ورته پیج نمبر ما ته مخه یا قاری صاحب اوکے کا پیج نمبر نشته بیا راځم کسٹم ټیبل اف کنټینټس کې ورته پیج نمبر دی وی خدا لاین نه ختم کا څه ختم کا قاری صاحب لاین نه ختم کا اوکے نو لاین نه ختم کړل خدا پیج نمبر هم دلته راوړي زویم پیج نمبر دی امت ته صرف لاین نه ختم شي نو ټیبل اف کنټینټس کې به کسٹم ټیبل اف کنټینټس تراشم دا لین به ختم کم قاری صاحب خود ته وکلیک اول به دا لین نه ختمو دلته براشم دا بنن کم سبه کم قاری صاحب نن دا چک بو اف دا به اوکے replace ونه شو بیا راځم once again سکوم قاری صاحب وته اندار ته نن هغه لین دی عملته خدا را ته نن کا replace کا نو یس لین نو سره عملته راغله قاری صاحب او فهرستي دلته پاتې شو کسٹم ټیبل اف کنټینټس ترازم د بدې دوه چکونه کې خبرې وي ورته هم د لینو د مال سره دی پکار د سمې پکار دی اوکے کاری صاحب یسه کا لین وسره ومغه ډول راشي نن ور تیار ده کسٹم ټیبل اف کنټینټس ترازم نو دا قاری صاحب شیرین نو هر ډول پکار دی دغه یو څو دانی ټیمپلیټ ایکسټرا دی ته یې څه کده سي لین راولي custom table of contents ترازم بل موږ سره use hyperlink instead of page number د پیج نمبر نو دا hyperlink ختم کړئ اوکے نو پیج نمبر باندې اس کلیک کوا کارو نه کوي کسٹم ټیبل اف کنټینټس کې دا چک می آن کو دا می اوکے کو نو چې کلیک کوم کار سیو کنټرول سره ډایرکټ می عمل ته وړي دا زموږ سره پته کې خبرې وي بیا راځم وته کسٹم ټیبل اف کنټینټس کې دا پته کې خبرې وي بل موږ سره د جنرال کې اوس پورې موږ سره دغه ډبل ټیمپلیټ د کې فارمیټس کې خالص د ټیبل اف کنټینټس فارمیټ ورته ما ته کلاسیک ډیزاین کې ټیبل اف کنټینټس راکړه اوکے کا غاری سے ودا یس کا نو په کلاسیک فارمیټ کې موږ سره ټیبل اف کنټینټس راکړه چې په کلاسیک فارمیټ کې موږ سره د نمبر یې نشته په ډیفالت نو براشم ورته نه نمبر ورلا او سره راک اوکے د نمبر یې سره پوه شو خالص ټیبل اف کنټینټس کې کسٹم ټیبل اف کنټینټس کې کلاسیک یو موږ سره دی بل موږ سره ډیسټینکټیو دی فینسی دی ماډرن دی فارمل دی سمپل دی چې په هر یو باندې کلیک کوي خالي صاحب او دا اوکے کوي او دا یې اوکے کوي او موږ سټایل ته سره ټیبل اف کنټینټس اوډي ورته ماته ډیسټینکټیو کا او همدارنګ لین ولا سدسي ورکا اوکے کاری صاحب او دا اوکے ما ډول فارمیټ کې به سره ډول راشي څه مشکل نشته خالي صاحب بل موږ د دوره اټ ټیکس کې موږ سره تر 100 لیول پورې دي خالي صاحب سلور لیول پورې دي کزرا شم کسٹم ټیبل اف کنټینټس تا عدد تر اعظم ورته دا ماده سکا دا ماته تر 9 لیول پورې کله 9 لیول زیاتې نشته نو اوکے کا کاری صاحب ودا یس کا نو د موږ سره اوس تر 9 پورې لیول راشي وخت چې تاوی چې دا ولې نشته هغه دلته درازي کاری سي دلته راځي تر دریو پورې وسلورم نو واسطه پنځمم شپږم نو ماته نه دا ډیر زیات نه نه دی واسه بس نه نه هم پورې نو نه درکړي خالص نه هم نه خو به نو بیا نشته کسٹم ټیبل اف کنټینټس تر اعظم قاری صاحب نو دا د آپشن نم څه کولای شم قاری صاحب اور هډینګ 1 هډینګ 2 ان تر 9 پورې ته هډینګي اخیستل شي تر 9 پورې سو پورې دینه بعد بیا موږ سره نارمل ټیکس ته قاری صاحب څه شه دی نارمل وګور 9 ان انټنسیو کوډ نو سپیسینګ نارمل ټیکس ته نور بیا موږ سره بدلیږي خبره ختميږي نو دا تنده به ما د سکا پینځه کا بس اوکے کنو پینځو پورې نو سره دلته راځي سبا کتابونو کې زیات نه یو راځي انوالونو د سینه کاری سي مثلا انوالونو کتابونو کې زیات سم ډیر راغلي کله دلته تاسو یو کتاب خیم کاری سي
زنده موږ سره یو کتاب دی قاری صاحب نو زه روټیټ کوم دا موږ سره یو کتاب دی قاری صاحب دې کې د عنوانونه ډېر دي قاری صاحب دا خو زه منم خو د عنوانونه فرعي عنوانونه نه دي قاری صاحب دا موږ سره نه فرعي عنوانونه دي ته وایي یو اصلي عنوان وي یو په هغې کې بیا نور عنوانونه وي په هغې کې بیا نور عنوان لکه زه تا ته اوس یو دغه وښیم انګلیش کتاب درته وښیم contents at a glance نو دې سره دغه شته خالص وي هغه لینک دا درجه کلیک وکړو ډایرکټ یو مغل ته بیاي نو خالص دا موږ سره د عنوانونه دي خاص ډیر عنوانونه تر واستلې شي ولکه مثلا تاسو راځویم کنه اول موږ سره افغانستان عنوان شو په دې کې به دنه فرعي دویم عنوان ته د افغانستان کې دویم عنوان ورکړي نو د هغې لپاره بیا د استعمالېږي دا دویم عنوان یعنې یو عنوان کې ته تر نهمو پورې عنوانونو پورې تللی شي لکه دلته راشم دا کتاب ته زه راواړم نو زه مې سره خلاصېږي عنوانونو ته راشم دا ګوره قاري صاحب مونږ سره یو عنوان دی 1.1 لړلیک دی که نه عنوان او مخ دلته وګوره ستونزه څه ده 1.1 1.2 1.3 1.5 دلته وګوره پیژندنه قاري صاحب انټروډکشن پیژندنه دا مونږ سره هغه لومړنی عنوان دی په لومړني عنوان کې بیا د مونږ سره فرعي عنوانونه دي دا دویم عنوان دی قاري صاحب او په دې کې بیا مونږ سره نور دننه نور عنوانونه دي داسې هر یو عنوان کې دننه نور عنوانونه شته دی پوه شو قاري صاحب دا په دې کې دننه عنوانونه دي نو نور عنوانونه هم تاخیسته چې څومره عنوانونه اخیسته ټول دلته راځي خو صرف زه دغه فرعي عنوانونه درته ښیم لکه دا وګوره دا موږ سره اول عنوانونه دي اول عنوانونه داسې درته ښیي دویم لیول عنوانونه دلته په دې شکل کې ښیي وګوره دریم لیول عنوان موږ سره په دې شکل کې وښودو څلورم نمبر عنوان موږ سره لږ نورم مخکې کړی دی دا په دې کې مسله ده کسټم ټیبل اف کنټینټس کې نو په آپشن کې خو دا موږ سره دا اوس پورې چې څومره خبرې مو وکړې دا موږ سره په سټایل کې وي قاري صاحب په څه کې سټایل کې خبرې وي نو اوس به راشو آوټلاین لیول ته څه ته به راشو آوټلاین لیول ته آوټلاین لیول څه کار کوي قاري صاحب کنټرول ان مې واخیستو او اوله صفحه مې پرې خو دویمه صفحه کې مثلا دو دانې عنوانونه زه لیکم او مې لیکل چې what is computer کنټرول الټ 1 سره مې داسې شی کو کنټرول الټ 1 سره نه دا ورته نارمل خط کماته زه به راشم د فنډس ته څه ته به راشم قاري صاحب فنډس ته به فنډس کې نه او بخښئ پیراګراف ته او پیراګراف کې د آوټلاین لیول هلته مو آوټلاین لیول دلته نو په دې باندې به کلیک وکړم ورته دا ماته لیول 1 کا دا ماته لیول 1 کو دا مې اوکې کو نو دا موږ سره عنوان شو قاري صاحب خو د نارمل ټیکسټ او د دې ترمنځ توپیر نه کېږي قاري صاحب بیخي توپیر نه در سره کېږي بل راځم ورته what is software څه شی دی قاري صاحب what is software is equal to rand bracket شروع bracket بند دلته راځم what is software ته څه کوم قاري صاحب دلته یو عنوان ورکوم نو را بشم پیراګراف ته او پیراګراف کې آوټلاین لیول ته راځم او دا مې اوکې اوس پاس واړم د دې څه وکړم عنوانونه راوړم قاري صاحب نو ریفرنس ته به راشم ټیبل اف کنټینټس ته به راشم کسټم ټیبل اف کنټینټس کې هغه ته به راشم د آپشن کې دا چک به اف کړم او دا چک به ولګوم او آوټلاین لیول ته دا اوکې کا قاري صاحب دا اوکې کا نو زموږ سره به څه شی وشي کنټرول زیډ سره دا واپس کا دلته زه ودرېږم قاري صاحب ورته دا دیم لکه چې دغه کړی دا راشم ورته دا لیول 1 نه ختم کړه دا باډي ټیکس کو دا مې اوکې کو موږ سره باډي ټیکس شو دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره فرعي عنوان دی ورته دا هم لیول 1 کا اوکې کا قاري صاحب دا هر یو موږ سره څه کړی دی ځکه راشم او دا وایم چې what is computer
دلته ودرېدم قاري صاحب اوس مې کړل پیراګراف ته راغلم یا دا انتخاب کوم کړی څه به کوم انتخاب مې کو پیراګراف ته راغلم ورته دا راته لیول 1 کو دا مې اوکې is equal to rent bracket شروع bracket بند دا مې لیکنه وکړه نو پاس موږ سره اوس عنوان شو لاندې موږ سره عنوانونه نه دي what is software څه شی دی قاري صاحب سافټویر باندې څنګه غلطيږي سافټویر دلته راځم دا انتخابوم د درې کلیکونو سره دلته پیراګراف تر راځم دا دا لیول 1 کو دا اوکې کاری صاحب دلته راځم ورته لیکن راځو کې از ایکوال ټو رینټ بریکټ شروع بریکټ بند پاس ودرېږم کاری صاحب څه کوم ما وته انداز دلګو لاندې وېسا دلته درې مو سره راغلم ریفرنس ټیب ته ریفرنس کې ټیبل اف کنټینټ ته راغلم دلته راغلم کاری سے آپشن ته آپشن کې می دا چیک اپ کو آؤټلاین لیول وته اوکے کا نو موږ سره څو کړلو دا آؤټلاین لیول هغه د غیر راکړل کاری سے پسې دریم نمبر پر ټیبل اف کنټینټس کې موږ سره په آپشن کې کوم چیک دی کاری سے هم سره ټیبل انټری فیلډ دی ټیبل انټری فیلډ څه کار کوي کاری سے ټیبل انټری فیلډ کې زرا زما کاری سے او څه کومه वो इंसर्ट टैब के राजम क्विक पार्ट्स था वो बखई क्विक पार्ट्स तरह था कि फील्ड तरह था तरह खाली से फील्ड था अब दल तलीका में टी सी को लगला अंदर आशम टी सी दल तश्तदे दल दौड़ते हैं माल यो इनवान वाली का कार से दसो पनुम बांधी द अफगानिस्तान पनुम बांधी और द ओके का कारी से द अफगानिस्तान पनुम बांधी यो इनवान रहा के तो बैठ दा कजरा शमा रेफरेंस तो रेफरेंस के टेबल ऑफ कंटेंट्स तो तरह शम कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स तो तरह शम ऑप्शन था ना चिकम आपका दा ओके नो टेबल ऑफ कंटेंट्स पाउंड कुम टेबल ऑफ कंटेंट्स पाउंड नशो तो बराशम इंसर्ट टैब की क्विक फील्ड था बराशम ऑफ फील्ड के बदल दो उसूली कमा दल बोतौली कमा टीसी जो टीसी वाली कर द टेबल ऑफ कंटेंट दे कारी से टेबल ऑफ कंटेंट्स द टीसी तंदे तमाता इंटरव्यू का अब इंटरव्यू में सर दो अफगानिस्तान पनुम बांधियो का अदा में ओके को या इंटरव्यू को बल इंटरव्यू में सर दस पनुम बांधियो कड़ा ते बल इंटरव्यू में सर दो फील्ड पनुम बांधियो का फील्ड के राजम और टीसी में वर्कड़ा अब ये राजम टीसी ता उधर तमे बल इंटरव्यू द जलालाबाद पनुम बांधियो वर्कड़ा जलालाबाद और में इंटर को कारी से उस राजम दा सको दा पाकाउमा अदल राजम रेफरेंस टैब तो टेबल ऑफ कंटेंट्स राजम कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स राजम दा सकोमा ऑप्शन राजम ऑप्शन के दा द्वाड़ा चिकुना आप कउमा अदरेम चिक ऑफ अन कउमा ओके खपेदा नशवा नो दिम दा कार दे कारी से खास दे मंगले सो की दी फील्ड न मंगला पर टेबल ऑफ कंटेंट्स के सो की टेबल ऑफ कंटेंट्स की मौजूदात मंगता राउडी दीना मौजूदात मंगता राउडी खजौली कम अफगानिस्तान अदा में ओके को दा अफगानिस्तान पनुम टीसी मंगता रागला खुदा पदी डबल स्टाइल की मंगला न रागई दा मगा दो पे हरस गुंज स्टाइल की मंगसरदार रागई बस जरा तो दो रास्ता का कारी से अब सो दम जैसा कार कई बस दम सरा दगा इनवान न मंगला रागई तो जमू दे किताब मॉडिफाई द शराशम कारी से मॉडिफाई की दम सरा टेबल ऑफ कंटेंट्स नंबर 1 दे मुकदरा शमा او زداغه بن کم هغه مین دغه ته زراغلم خپل نزور تیم قاری سیدل ته ولاړم دی کې ټیبل اف کنټینټس ترازم کسٹم ټیبل اف کنټینټ ترازم موډیفای ترازم او موډیفای کې زه په موډیفای باندې کلیک کوم نو خپل ټیبل اف کنټینټ له سنوم ورکه ورته ما ټي او سی ورته ما زما دی ټي او سی له کوم دی ټیبل اف کنټینټس له زدغه سي اول نمبر چې کوم عنوانونه دي کار سي بھائی له سو کا دغه سي الجیرین او بولډم کا کاری سے او ختم سکا سوارلس کا او منسره دغه سي شین رنگ کی راوړه او دا مې اوکے کو کاری سے اوکے زمون چې اول کوم عنوانونه دي کاری سے او ټول په دې سټایل کې منسر راشي ټیبل اف کنټینټس ترازم کسٹم ټیبل اف کنټینټس تراغلم مودیفای تراغلم
ورته دویم نمبر چې موږ سره کوم عنوان نه دي اوس هغه څه کوم هغه ما سره ورته هغه ما سره د ایریل عادي سټایل کې راوړه او دا غي 11 نه 12 سایز کا او همدارنګه ختم سره د شین کا کاری سه چې هر څه به کوي ته مینس ته راوړه کاری سه بس اوکے کا او دا ریپلیس هغه سره په شنو رنگ کې راشي کسٹم ټیبل اف کنټینټس ترازم موډیفای ترازم دریم نمبر چې کوم عنوان مې خالي سره هغه موډیفای کوي نو ډول چې هر ډول دغه کوي په ټولو ډاکومېنټ باندې دا اپلای شي کنه یوازې په دې ډاکومېنټ باندې ګیلری کې د سټایل شي هغه د موږ سره اډ نشي ټیبل اف کنټینټس ګیلری کې د راشي کرا دي نشي اتوماتیکلی د اپډیټ شي فارمیټ کې نور هغه مې د کړیو مکمل دا اوکے کا ورګو سره بیرته شي خالي سه وو پټ وشي درلو دا په ټیبل اف کنټینټس کی خبرې وي اپډیټ ټیبل څه کار کوي کاری صاحب اپډیټ ټیبل دا کار کوي چې زرا شمه دلته د اخیره ته دلته مې ولي کل څه شي مثلا ما ولي کو سافټویر از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند او د سافټویر کې مې څه وړل کاری صاحب کنټرول الټ 1 سره مې پدې کې دغه ورکه دا مې عنوان کو نو دا عنوان هم سره اوس پاس نه راغلی کاری صاحب کنه نو زه بل تراشم او د ټیبل اف کنټینټس کې و درېږم کاری صاحب اپډیټ ټیبل اف کنټینټس مکمل صرف پیج نمبر یې اپډیټ کې کنه مکمل انټایر ټیبل وته انټایر ټیبل نو ته وګوره کاری صاحب موږ سره اوس هغه سافټویر پکې نشته دی او چې اپډیټ ټیبل کې دا انټایر ټیبل انتخاب کوم اوکے کوم نو سافټویر به موږ سره وي باته ما سره کې سره دی بل زرا شمه او دا مې څو وکړلو دا پروینس ما بلې صفحې ته ولېږو کاري صاحب دا پروینس ما بلې صفحې ته ولېږو دا اوس په سویمه صفحه کې راغی په شپږمه صفحه کې اول ته پروینس په سویمه صفحه کې دی کاري صاحب هلته پروینس په پنځمه صفحه کې دی ورته وایم چې ماته اپډیټ کا خو څه شي پیج نمبر اوکے کا کاري صاحب نو پروینس سویمه صفحه ته تللی دی شپږمه صفحه ته د ساتلې دی او اډ ټو ټیکسټ کار کوي کاری صاحب اډ ټیکسټ دغه سپورټ کې ولاړې ما ورته اندر تاسو کا ډو ناٹ شو ان ټیبل اف کنټینټس دا موږ په ټیبل اف کنټینټس کې مخایا بس ادي عنوان شي د ویل تراشه او ټیبل اف کنټینټس اپډیټ انټایټ اوکے هم سره ختم شي بس به کاری صاحب ښه خلک